پاکستانی ټیک ټاکره لیلا خان وایي چې زه یو داسې ځوان لټوم چې په کوروالي کې زما د بکارت پرده وشکوي. 25 کلنه پاکستانی سندرغاړې لیلا خان د خپلې ځانګړې تجربې کیسه کوي. لیلا خان یوه فعاله تعلیم یافته او ځان باور نجلۍ ده چې له ځوانۍ راهیسې د ژوند په بېلابېلو برخو کې جرأت او تجربې ته اهمیت ورکوي. له فزیکي نږدېکت او مینې سره یې تل یوه طبیعي علاقه لرله، خو یوه موضوع ده چې د هغې لپاره لا هم حل شوې نه ده: د بکارت پردې نشلیدل. لیلا خان وایي چې د څو مختلفو کسانو سره یې اړیکې درلودې او هر ځل یې تمه لرله چې دا به هغه شیبه وي چې بدن یې په بشپړ ډول بدلون ومومي. خو هر ځل وروسته دا حیرانه پاتې شوې چې هیڅ بدلون نه احساسېږي، نه کوم درد، نه کوم وینه، نه هم کومه نښه چې دا پرده شلیدلې ده. دا حالات یې ذهن ته ډېرې پوښتنې راوړي. هغې په خپله هڅه وکړه چې د ډاکټر سره مشوره وکړي او هلته پوهه شوه چې د بکارت پرده د هر چا په بدن کې یو شان نه وي. ځینې نجونې فزیکي فعالیتونو لکه سپورت یا حتی د بایسکل چلولو له لارې دا پرده له لاسه ورکوي. خو د ځینو نورو لکه لیلا خان پرده ډېره انعطاف پذیره یا کلکه وي. هغې ته ډاکټر وویل چې دا پرده ممکن یوازې د یو ځانګړي حالت یا طبي مداخلې له لارې شلیدلی شي. لیلا خان وایي دا موضوع که څه هم فزیکي ده، خو د هغه په احساساتو هم ژوره اغېزه کړې ده. کله کله ځان ته ګوري او دا فکر کوي چې ولې دا تجربه د نورو نجونو په شان ورته نه ده پیښه شوې. دا شک هم پرې راغی چې آیا هغه نارینه چې له دوی سره یې اړیکه لرله کافي ځواک یا مهارت درلود، خو خبره د هغې د بدن فزیکي جوړښت ته راګرځي.